دوستانو دا کس تاسې پیژنئ دا نجف نومیږي. دا همغه کس ته چې ما ته مناظرې ته راغلی و او له مناظرې نه د 2 سوالونو په بدل کې رانه وتښتېدل. دوستانو اوس دلته یو کس پوښتنه جنې کوي، مهمه موضوع همدا ده چې دا دی اوس په قرآن دروغ وایي. مهمه موضوع دلته همدا ده، یو مسلمان پوښتنه جنې کوي، دی ورله وره آیاتونه ورته وایي. دا آیاتونه چې دوی په قرآن کې تحریف کوي او د خپل باطل مذهب په قرآن کې په داسې چالاکي سره ثابتوي، هغه عام شیخو معلومات نه لري، اما عام شیخو نه پوهېږي په قرآن باندې، لکن تاسې د دوی درواغ ورته نن به په قرآن د دوی درواغ درته ثابتوم که د رب العالمین رضا وه. راځه په خیر چالو کړه، راځه اله زمریه. دوستانو غوږ سي ورته یو آیات ترجمه الله مو راته سرلوړي کړه. د جمعې مبارکه شپه ده، رب العالمین مو د زړه ټول شرعي ارمانونه پوره کړه. راځه په خیر. یو تپوس لرم که نه سورة فاتحه کې دی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین، څه صرف خدای نه مدد غواړئ نورو نه مدد مه غواړئ، دا شرک دی. انداز ولته دی نه ته ته لږه ترجمه یې ورله وکړه، لږ تفصیل ورله وکړه. خو تفصیل یې ته وکړه که نه سوال یې ته کامره لږ ځینې رالرې که دین محمد صاحب چې بیا لایف ډېر دغسې و داسې پروان دومره صحیح مهرباني پوهېږه لږه داسې خبره زه نه کوم. یا الله تا نه مو مدد غواړو، یا الله د تا عبادت کوو. بس ودرو ایاک نعبدو د دې معنا دا ده چې یا الله له تا نه مدد غواړو، و ایاک نستعین او د تا عبادت کوو. لس ثانیې راشاته که دین محمد صاحب ګوره دغه نه ده ابل دا د مخکې کړل، د ابل ووهه، د ابل خواته یا الله د تا عبادت کوو. مخکې دې کړله، هغه مخکې کېږي په غذای باندې. تاسو سرچپه ښکاري. تفسیر وکړ نه بعد زه بیا ترجمه وکړم. مومن داس ولو که نه ته مې لږ ونه پې پوهېږه لږه داسې خبره زه نه کوم. یا الله ته نه مدد غواړو، یا الله د تا عبادت کوو. یا الله له تا نه مدد غواړو او د تا عبادت کوو. دغسې جاهلان، دغسې زنادقه هلته پورته غورځي، وایي قاري صاحب د موږ ته فیسبوک ته مناظرې ته راسي. نو دا د تا د ایاک نعبدو ترجمات په یا الله موږ ته د موږ مدد وکړي، و ایاک نستعین او د موږ خاص د تا عبادت کوو. ترجمه د الله د قرآن د یوه وړوکې آیت د سورة الفاتحې نه سي کولی. دین محمد صاحب د زړه سره مخکې ځه دغسې پسې ځه، لیږې تېره کړه، یو څو ثانیې داسې تېروه، اوس خو درته معلومه سوه مخکې تېروه پسې. هغه په خپله د ځان مدد نشي کولی، علي په خپله شهید کړی شوی دی. هغه د ځان مدد نشي کولی، حسن په خپله شهید کړی شوی دی. صحیح دی. حسین شهید کړی شوی دی، هغه د ځان مدد نشي کولی، نو د مو مدد څه وکړي. خب این تاسو سوال څوک ما دی ته جواب دیر کو، د مدد حوالې سره به جواب دیر کو، خو البته ایمو موضوع څوک ما دی تاسو د موضوع ته لږ سترګې غړوئ. ایمو موضوع دا دی چې اماماتو خلافت ابي بکر. دین محمد صاحب د زړه سره دین محمد صاحب لطفا دا مسلمانان به زه پوهه کړم، دلته زه د هر آیات جواب درکوم تاسو ته چې ټول عمر د ما لایف داسې ده، تاسې پوهوم ای د اهل سنت والجماعت زمریانو، ای مؤمنانو، زه دا علم له تاسې نه پټوم لکه دوی چې له عوامو پټ کړی دي. د هر آیات جواب در زده کوم او د هر آیات جواب درته وایم چې د ټول عمر دپاره داسې لکه زمریان داسې ورته وګرځېږئ، لکه زمریان تاسې وګورئ الله په قرآن د یو آیات باندې چې دا درواغ وایي زه جواب درکوم او زده یې کړئ د ټول عمر دپاره. مهرباني سم راته متوجه سي. بارک الله فیکم. دا براترون ته ویلي چې موږ حق دی سوالو، صرف تاسو حق نه دی د سوالاتو. ایما سوال به دا وي زه به تا ته مدد ثابت کوم، قرآن آیاتونه بیا درته ثابت کوم، مدد به زه تا ته ثابت کوم، د اهل سنت کتابونه به هم درته ثابت کوم، قبر نه مدد وسیله بیا درته ثابته کوم، زندګانو نه چې ته کوم مدد غواړې هغه بیا درته ثابت کوم. صحیح شو؟ شرک نه دی دا بیا درته ثابت کوم چې دی چې شرک دی، دا بیا تاسو دلیل نه وي دا به درته ثابت کوم. دا ټول بیا واوري، تقریبا 400 کسان بیا واوري، خو هغه نه بعد به ته لکه فرید هغه کې چې ته رسول الله نه بعد ابوبکر مني اول خلیفه ویلي څه دلیل باندې دې به جواب راکړي بیا. صحیح دی. دلته راسه د ګیدړې بچیه خبرې وکړه. ښه زه به دا خبرې وکړم. صحیح شو.
اول خبره دا چې قرآن ملګرو غوږ سئ. دي آیتونه دیګه مې وته ویل هغه نه پیټو ته به شي پوه شي ان شاء الله لږ به تفصیل سره جواب دې کوم چې پوه شي مکه دا دماغي مو ته خلاص شي. آیتونه دوا قسم ته دي د قرآن کې یو آیتونه عام دي یو آیتونه خاص دي. صحیح دي عام دای چې کله یو به حکم راغو عام حکم هغه نه بعد بیا هغه حکم کله وخت خاص کیږي هغه دایره تنګيږي لکه قرآن کې با آیات چې ان الله یغفر الذنوب جميعا چې ګناهونو مغفرات صرف اور صرف الله رب العزت ذات کوي شي بلکې چوک نشي کوي. صحیح شو لیکن انتی قرآن کې بل ځای کې آیات دي کوم تاسو مثلا دا چې موږ وستر کې سیوا آیا که نور نه کسو قرآن نور آیا په کور دی وخت چې نور ایو کې دا راغلي دي چې یعقوب علیه السلام زمان راغل پلان ته دی یا ابانا استغفر لنا چې بابا بوته ته استغفار وکړه بس. الله اکبر الله اکبر. په قرآن کې غږیږي د ټاس پیداوار دی الله په کتاب کې غږیږي. الله اکبر ولله الحمد. یا ابانا استغفر لنا ذنوبا. صبر 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 دا لس ثانیه شاته کړه بیرته لس ثانیه شاته کړه راکټ درځي د اهل سنت والجماعت ځوانانو تکبیر وخت لس ثانیه شاته کړه شاته مکړه بل ځای کې آیات دي کوم تاسو مثلا دا چې موږ وستر کې سیوا آیا که نور نه کسو قرآن نور آیا په کور دی وخت چې نور ایو کې دا راغلي دي چې یعقوب علیه السلام زمان راغل پلان ته دی یا ابانا استغفر لنا چې بابا بوته ته استغفر دا آیات تیر تیر نه 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 چالو یک نه ما تیر و چالو یکړه فورمکا یعقوب علیه السلام پیغمبر دی رسول دی نبی دی او دا ویلی راویل چې استغفار خدای کور دی تاسو مونږ ما غوړي استغفار خدای نه غوړي مونږ ویلی غوړي دا غوړي کو دا ویل چې ټیک دې سره استغفار کوم او دا وایي یاکو قرآن آیات دا دیو ودره بس ودره د محمد سبیوي وزله د خپل مخم ښکارا کوي د دوستانو ته به د لایف داسې د غرازي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو غوښتي هغه مؤمن مسلمان ورته وایي که هر څوک د که سني ده که شیعه ده خو افرین دي د ده په جرات چې په قرآن کې پوښتنه ځینې وکړله وایي ما ته مدد له علي له اهل بیتو راته ثابت کړه په قرآن کې د اول آیات ورته راوړل وایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای جاهلانو ای دی الله دی امدی قرآن دښمنانو ان الله یغفر الذنوب جمیعا دی دی لمدد سره څه الله وایي بېشکه زه ګناهونه معاف کوم. تاسو حسین علیه السلام ته په کربلا کې په خاپوړو ورځئ که نه ورځئ چې موږ ته ګناهونه وایي حسین معاف کوي. دلته دا خو په تا دلیل ده ان الله بېشکه الله یغفر الذنوب جمیعا فقط الله جل وعلا بخښنه کوي د ګناهونو. تاسو خو کربلا ته چې ورځئ یا سجدې ورته لګوئ یا په رکوع ورځئ یا په خاپوړو ورځئ یا لکه مار په نس باندې ورځئ چې وایي حسین علیه السلام موږ ته بخښنه وکړي. په څلورمه سپاره کې رب العالمین جل وعلا وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يغفر الذنوب إلا الله. څوک د الله نه بغیر چې ګناهونه معاف کړي یوازې رب العالمین جل وعلا ګناهونه معاف کړي فقط. بیا راغلل د سورة یوسف څوم لمبر آیات مسلمانانو متوجه سیه 99 لمبر آیات ده. تاسو دې آیاتونو ته وګورئ ای مسلمانانو په خدای قسم زه به یاري عام درته ترجمه کوم تر تاسو پوهه سیه یعنی که زه یو ځل درته ترجمه کړم تاسو به ورباندې پوهه سئ خو دا جاهلان دا دغه کسان بیا مناظرې ته چیلنجونه راکوي لا اله الا الله. دغه زمریان وګوره دا ابابیل دی المؤمن دارالحفاظ غوږ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قالوا چاویل یعقوب علیه السلام زمانو یا ابانا ای دی موږ پلاره استغفر لنا بخښنه وغواړه د موږ دپاره ای زنادقه وه دا یې نه دې ویلې چې ما ته بخښنه موږ ته بخښنه استغفر لنا ترجمه له الله نه موږ ته بخښنه وغواړه ای د موږ پلاره. څه ورته وایي استغفر لنا ذنوبنا د موږ د ګناهونو دپاره بخښنه له چا نه وغواړه له رب العالمین نه انا كنا خاطئین بېشکه موږ خطا کوونکي یو. قال یعقوب علیه السلام څه ورته وایي سوف استغفر لکم زر داسې زه به د تاسې دپاره بخښنه له الله نه وغواړم ان ګوریا سوف استغفر لکم ربي
الله أكبر لا إله إلا الله سورة يعقوب عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي وإذا بكان درتو غارم لچان دين محمد سيف رب ذو الجلال نه نا كده سورتوي لحسين عليه السلام نبي درتو غارم لا علي عليه السلام ذاك دوي حسين عليه السلام علي عليه السلام تر يعقوب عليه السلام لوړ غني الله اکبر دی وایي یعقوب علیه السلام له یوسف علیه السلام نه حسن او حسین رضوان الله علیهم اجمعین بهتر دي چې د خپل د کفر عقیده د په دې سړی کافر کیږي. الله اکبر. یاره بیا چالو کړه چې د آیاتونو د مؤمنانو ته سم زړونه ور باندې خوشاله سي سم می زړونه ور باندې خوشاله سي. امداد لس ثانیې راشاته کړه د آیات وایي اوس قرآن کریم راوړی د په مدد غوښتنې باندې او خبر نه ده چې د قرآن دفاع کوونکي لا ژوندي دي الحمدلله. راځه په یا ابانا استغفر لنا چې بابا لیږي شاته کړه لیږي لا شاته کړه لیږي را شاته کړه لس ثانیې دا راغلي دي چې د یعقوب علیه السلام زمان راغل پلار ته دی یا ابانا استغفر لنا چې بابا موږ ته استغفار وکړه. یعقوب علیه السلام پیغمبر دی رسول دی نبی دی او ته ویلي راویله چې استغفار خو خدای کار دی تاسو مونږ ما غواړئ استغفار خدای نه غواړئ مونږ ویلي غواړئ در حالی که ته ویله چې ټیک دی زه درته استغفار کوم او ته وایي یعقوب قرآن آیات بس دین محمد صاحب بس وای ولې نه ورته ویل چې وای له خدای یو غړي لمانې ما غواړه او زنديقه په قرآن کې تحریف ولي کوي دی الله په قرآن کې تحریف ولي کوي زنادقه او نیم آیات وای ورسته آیات کې یعقوب علیه السلام ورته وایي و یعقوب علیه السلام ولې ورته ونه ویل الله اکبر. نن دی ما دغه موبایلونه هم دی خو غورځيږي په جذبه کې دی قرآن په دفاع کې دی. دین محمد صاحب ګوریا دای څو ورته وای ولې یعقوب علیه السلام ورته ونه ویل چې زه له خدای بکنه غواړي لمانه ما غواړي زنديقه خدا بل آیات پسې وګوره قال یعقوب علیه السلام ورته ویل سوف استغفر لكم. مسلمانانو دا قرآن کریم راواخلي چې سم مصب درخواست کوم کله چا سره قرآن کریمي څو ورته وای قال یعقوب علیه السلام ورته ویل سوف استغفر لكم ربي زه به بخنه درته زمانو یې څو ورته ویل زمانو یې ورته ویل قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا دی موږ دی پاره بخنه وغواړه رب العالمین نه. یعقوب علیه السلام ورته وای سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم. بشک رب العالمین بخون کی عفو کون کی ذات ده بخون کی رحم کون کی ذات ده. څوک یعقوب علیه السلام ورته وای دای اول خبر ټول عمر اعام شیو په دې زنديقو ملایانو باندې مباور ونه کړی ام دغه شی به درواغ تحریف د قرآن به درته کوي. وای وګوره یعقوب علیه السلام وای زمانی راغلل چې موږ ته بخښنه وکړه اول خودی خدای ذوالجلال په دې ژبه کې د سرطان دانه پیدا کړی د قرآن په خاطر چې په قرآن درواغ وایي استغفر لنا. هغوی داسې نه دی ورته ویلی چې ای پلاره موږ ته بخښنه وکړه هغه ورته وایي د موږ دپاره بخښنه وغواړه. دی څه ورته وایي سوف استغفر لكم ربي زه به زر داسې د تاسې دپاره به له خپل ربه بخښنه وغواړم. ښه راځه په خیر دین محمد صاحب راځه نن به که خدای کویل که لږ شرم و حیا پکې و بیا به ټول عمر د الله په کتاب درواغ ونه وایي په ټول عمر. رب العزت یایي فإن لله الشفاعة جميعا الله رب العزت لپاره شفاعت دی ټوله چې شفاعت که کوي صرف الله کوي یعنی بخښنه یې ته ګناهونه بخښنه شفیع جوړېدله هغه صرف الله ذات دی لله جميعا. محمد صاحب ګوریا دلته الله جل وعلا وایي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. دې ټاس پیداور ته وایم دا قرآن خو دې خپل ځان ته بې تباه او برباد کړل خپل عقیده دې بې تباه او برباد کړله. الله څه وایي ام اتخذوا آیا دې خلقو نیولي دي لکه دې روافضو نیولي دي. الله څه وایي ام اتخذوا آیا نیولي دي دې خلقو من دون الله بېله الله شفعاء سفارشیان. الله اکبر. دا کوم آیات چې دی وایي دا کوم آیات چې دی وایي له دې آیات نه مخکې الله څه وایي دا آیات یاري بیا راوله دین محمد صاحب د زړه سره چې دا د مؤمنانو زړه په دې قرآن وریخ کړم دا د مؤمنانو زړه په دې قرآن وریخ کړم. الله اکبر لا اله الا الله. دویمه حکم دی سوره زمر 44 نمبر آیات هغه کې د الله رب العزت یایي فإن لله الشفاعة جميعا
الله رب العزت لپاره شفاعت دی ټول چې شفاعت کوي صرف الله دی یعنی بخښنه یې ګورانو بخښنه شفیع جوړیدله صرف الله ذات دی بس ګوره اول خو دا آیات کې دروغ ویل ان لله شفاعة جميعا دا دروغ ویل قل رب العالمین وای قل لله الشفاعة جميعا قرآن ذکره په قرآن کې د ټاس پیداوار نسی غږیدلی نجپه په خدای قسم چې مناظرې ته رانسې کړي پرېږدمه قل لله ان لله شفاعة چیرې د کاذبینو چې په قرآن په الفاظو کې تحریف کوي د قرآن په آیاتونو کې تحریف کوي د محمد صاحب غوږ الله واي ام اتخذوا الذي قل لله شفاعة جميعا دي آياتنا مخكي ام اتخذوا آيات دي خلق ولدي من دون الله بيل الله شفعاء سفارشان قل ورتوا دي ما بيغمبر اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل ورتوا دي ما بيغمبر لله الشفاعة دي سفارش اختيار طول الله سرد جميعا دي طول سفارش اختيار الله سرد دلت الله جل وعلا لإمام حسن لإمام حسين لعلي لأبو بكر وغيره وغيره لطولنا شفاعت دي چا دي پارکلل رب العالمين وي دا دي ما کار دي ما خوخه ده دي طول شفاعت مالک زیم دي ما خوخه ده سي چاته مي ورکول په اخرت کی اما تل دي آیاتنا څنګه مدد ثابتوي دي امامانو دي پاره دي محمد صاحب زمره مخ کی پسیزه دریم ځل کې آیا ده لا يعلم الغيب الا هو علم غیب صرف اور صرف الله رب العزت کا سب بیا خوشو صرف اور صرف او سیمه ته غلطی لري چې متا آیا کسو ابل آیا نه کسو څه هغه چې دي الا من ارتضى من رسوله لا يعلم الغيب الا من ارتضى من رسوله بس الا مرتضى من رسول اي جاهله په خپل خلو آیات وای په آیات ور باندې نه پوهیږي دوستانو تاسو وګورئ دا د سوره د کوم سوره آیات را دا د سوره الجن د سوره الجن نمبر آیات را د سوره الجن کې الله جل وعلا څوای عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الله عالم الغيب الله ويزع عالم الغيب فلا يظهر أو نخبر وما على غيبه بخبل غيب باندي أحدا هيتسوك إلا من ارتضى من رسول من علي ندوي إلي من حسين ندوي إلي من أبو بكر وعمر ندوي إلي من رسول الله أكبر الله وي إلا من ارتضى مگر أغا تسوكسي الله وي زي خوكرا من رسول لرسولانونا بياوي زبو غيبو باندي خبر وركوام إطلاع وركوام وسقوري من رسول يا ظالمة قرآن آياتنا الفاظ سوايب بغزان بوهوا من رسول بديك دي علي تسكار ده أيا علي رسول ودين محمد سيب أيا حسن رسول أيا حسين رسول أيا أبو بكر وعمر رسولان والإتسكلنا إلا من ارتضى من رسول دلتخ رسولان بواضحة الباذر أغلدي ودين محمد سيب دي تادي بخدي قسمي غوكسا زدر توايا مسجد محمد سيب تلا حسين ولا حسن ولا علي رضوان الله عليهم اجمعين وعليهم الصلاة والسلام الله دي لإمام علي لإمام حسن لإمام حسين رب العالمين دي لدوين رازيسي الله دي دوي شفاعت دي موغ نسيب كي پورز دي قامت او پو دوي باندي دي كرولون وارد ردون ورحمتون ويدي جميع مبارك شپم ده دي رسول الله پو أهل بيتو باندي دي كرولون ورحمتون وسلامون ودردون وي خاغوكسي بس قول الله وي عالم الغيب الله عالم ده په غيبه فلا يظهر على غيبه احد اجته په غيبه معلومات نور کوي وس ګوري و استثناء پکستا استثناء دي څه شي ده الله ویل سي غيب باندې ز علم لرم چاته غيبه باندې علم نور کوم خو لیکن خو سي وای زو غواړم الله وای زو غواړم سي یو رسول ور باندې خبر کما غور باندې خبروم یو رسول ته معلومات ورکړم ګوره رسول ته معلومات ورکړم اغا دي غيب وعلم ندا ايه ظالمانو اغا الله وي زپو غيب وي خبروه مسي ايه دي ما پیغمبره پراتلون کی وقت با دا کار تکیه یا با دا کار کیگی الله علم ورکی رسول الله ور باندې علم نلري الله ور باندې علم ورکی خا
دا من رسول دین محمد صاحب ته ما زه تا نه مې پوښتنه وکړله چې دین محمد صاحب امام حسین نه مدد غوښتل او امام حسین عالم الغیب ده او آیات دا دسي الا من ارتضى من رسول ته به ما ته څه جواب راکړې تاسو وقال محترم آیا امام حسن حسین رسولان ول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد زبده پختنه نه کوم قاری صاحب ځکه دا بحث راغلی کنه قرآن اعظم شان کې نو دوی خو رسولان دي نه الله اکبر خلاص سو خبر او بیا دغه رسولانو ته سی په بازي غیب باندې الله خبر ورکي هغه په ذریعه دي څه شي ورکي په ذریعه دي وحي په ذریعه دي وحي الله جل وعلا دوی ته خبر ورکي ال دې زړه سره بیا چې الوکړه د مؤمنان به دغه سباس د سبي په قران په هوا مکه دی رب رضاوه دا می در سره وعده ده د سبي مو په هوا مې د قران باندې مو د ایمانونه چاغيږي د سمزکیږي بغټیږي به مو د ایمانونه کا خدای کوي راځه من ارتضى كان الله رب العزت رزيشي من رسول من بينوي څنګه چوک دي هغه رسول ذاته دا څه شوي درې آیاتونه متوخیل خو څلورم آیات توخیل مدره یو منټ خیر دې تاسو بلک داخل موضوع نه پدې سره به ریکارډ یا سیمه کا دا آیات راوړي مدد زه تاسو 2 منټو کې اپی اوای شم تاسو 2 منټو کې قران هغه راوړای شم خو لکه د خیر دې تاسو لک صبر او بررون تاسو ستړي نشئ دین محمد صاحب تیار لیک ودروه یو خبره درته کوم ودی ور سره قربان قرسي تاسو دی په خدای قسمی دا څومره تحریف د په قران کې وای ولا زکه دی په هوامه په یو لزکه دی په هوامه او ظالمه څنګه په یو لحظه کې دا دغه خو په خدای کې يهود او تورات تحریف کړي لکه تاسو قران تحریفوي دغه خو ولکه نسوارا او په انجیل کې لاسوهانه کړي لکه تاسو خو دی قران دی رب العالمین جل وعلا دغه عاجزه بندگان دا کمزوري بندگان دی قران دی دفاع دی پارسته الحمدلله نن په میډیا کې وای په یو لحظه کې دی په هم او ظالمه ته عقل لري ته شعور لري په خدای قسم دا آیات که هندوانو ته وای دین محمد صاحب هندو که وای او هندو ته وای چې دی آیات ترجمه وکړه کې داسې هندو جواب درکړي سي څونه بهترینه خبره دی وکړه دین محمد صاحب راځه زمریا د اوس آیاتونه راوړي اوس د مرګ آیاتونه راوړي خانه خرابه دی بار مدد زوستا 2 منټو کې اپی اوای شم تاسو 2 منټو کې اون هغه راوړای شم خو لکه د خیر دغه باندې تاسو لک صبر او بررون تاسو ستړي نشئ دا برادر راغلی دی چې دا سمولک خبره وکړو خو څلورم آیات کومه دی هغه راغلی دی الله يتوفى الانفس حين موتها سوره زمر سيلي تشوخري سيلي انفس هغه صرف الله رب العزت الله يتوفى الانفس حين موتها څکه انسان مرګيږي هغه سيلي صرف او صرف الله ذات خالي اوس ته بیا الله نه راځو سيلي خالي د خو شرک دی لیکن خو قرآن بل آیات سینا کوي قرآن کې بل ځکه انده سوره انعام کې 61 نمبر آیه کې چې اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا رسول الله چې کله تاسو مرګ راشي توفته رسولنا ایمو فرشتي ته نسلی بخالي انت الله رب العزت چې زګ نه خلم پنځه آی صحیح شولو خو شپږم آیات ته اوس فهم کوه بس د محمد سي ودر خالص په دې چې خو پوي څه باندې کنه مطلب چې شی وو ویل تعالی جل جلاله قربان خالص ګور کدا چې تور باندې پوهه کدا چې تور باندې پوهه بس ګور الله جل وعلا وايي الله يتوفى الأنفس حين موتها حقيقي دي روح أخيستون كي سوك ده رب ذو الجلال الله جل وعلا ده يعني حقيقي مالك دي أرواح أخيستون كي دي نفسون ودي أرواح أخيستون كي سوك ده الله جل جلاله الله يتوفى الأنفس حين موتها واستسي وقرية دي آيات سره دي مدد لعلي ولحسن لحسين عليهم السلام لدينا دي مدد سكار ده خاو دي سواي ويسو قرأ ببال آيات كالله جل وعلا ويسي الله يتوفى قل يتوفاكم ملك الموت وزدا روح ملك الموت أخلي دي چاپ إجازة أخلي الله جل جلاله دي ألا إجازة بان الله أكبر وسقوريا آيات قرآن لا جل وعلا دخبلو بندگان وتبيان ولا يسوي كي نسوي بيان ولا ولا سو قال محترم بيان ولا يسوي خدي بيان يدادي باري تسوك راولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقوري الله ويسي حقيقي دي روح أخيستون كي زيما خدي دي روح أخيستاني دي باري دي ما مجازي ملك استسي ملك الموت ده
ګوره ملک الموت قل يتوفاكم ملك الموت قل ورته ووایه او ظالمه تو خو په قرآن کې دومره راته وښایست قل یا محمد اطلب المدد من علي من حسن من حسين من القبور ای پیغمبر ورته ووایست له علي دلته خو رب وایست قل ورته ووایه يتوفاكم ملك الموت رب العالمین ورته ووایست د ما رب وایست تاسې نه روح څوک اخلي ملک الموت دا یو سبب ده یو ذریعه ده یو ذریعه د څه شي ده یو ذریعه ده د څه شي د روح اخیستنې اصلي حقیقتا مالک څوک ده رب العالمین جل وعلا ده په خدای قسم دین محمد صاحب کې د دې تشریح معنا وای کړي ته مور باندې پوهې وې دا 1100 مؤمنان مسلمانان سي په لایف کې دي دا ټول ور باندې پوهول چې ظالم الله يتوفى الانفس د دې له مدد سره څه کار ده دا مدد دې سره څه کار ده دین محمد صاحب بل ځای ته ځه پسې شپږمه آیات ته اوس وښیم که اوومه آیات چې زه ته دوره وښیم چې دغو آیونه داسې دي تیږي خوب هغه دا دی چې واذا مرضت فهو یشفین سوره شعراء آسی نمبر شپږم آیات چې کله یو انسان په چوپې کوي الله بس دین محمد صاحب بس دوی نه وایي چې ای امام حسین ماته شفا را نصیب کړه بلی بالکل وایي دوی نه وایي چې ای فاطمه الزهرا سلام الله علیها ای امام حسین ای امام حسن ای اهل بیت ای د کربلا خاورې موږ ته شفا را نصیب کوي که نه وایي بالکل وایي حتی د کربلا په خاوره باندې دوی سجدې لګوي وایي نوره خاوره مرداره دی دنیا ته نه وایي د کربلا خاوره ده داسې ټکالیان ورسره د ملګرو کې داسې لیدلې به مو وي دوی له جب نه یې راوباسي په هغه باندې دوی خپلې سجدې لګوي معنا یې دا ده دې چې کربلا خاوره دغه مبارکه ده او پاکه ده الله جل وعلا وای واذا مرضت ای د ما پیغمبر ابراهیم علیه السلام ته وای فهو یشفین ابراهیم علیه السلام وای کله چې زه مریض یم فهو رب العالمین یشفیني ماته شفا راکوي دا خو په تا رد ده هو دی الله دی اهل بیت دی رسول الله دی اهل بیت دښمنه او دی الله دی قرآن دښمنه ته وایې چې واذا مرضت فهو یشفین دا ته په مدد باندې دلیل راوړې او په هلته په صراحت سره رب العالمین جل وعلا واذا مرضت فهو يشفين اې د ما ابراهیم کله چې ته مریض یې زه شفا درکوم څوک ورته وایي څوک ورته وایي دین محمد صاحب ښه اوس وګور اوس دین محمد صاحب دا ډاکټر چې تا ته دوا درکړي دا یو سبب ده او که خپله شفا ورکوونکی ده نه دا یو سبب ده قارسي محترم شفا ورکوونکی څوک ده شفا ورکوونکی څوک ده ښه اوس که یو څوک وایي چې والا ما ته ډاکټر شفا راکړله ګوري ډاکټر شفا راکړله اوس ګوري د ده دغه خبره مجازا صحیح ده مجازا حقیقتا صحیح نه ده مجازا ولې صحیح ده ځکه چې ډاکټر سبب ده ډاکټر څه شی ده دا سبب ده ډاکټر درته وایي چې دین محمد صاحب نس دې درد کوي کولمې دې درد کوي سترګې دې درد کوي سر و نس و غیره دا دوا وخوره الله بس د تا دپاره به علاج شي اوس دا شفا څوک درکوي الله لکن سبب یې څوک سول ډاکټر سول نو اوس به موږ یو څوک به وایي چې یا ډاکټر صاحب ما ته راورسېږه یا ډاکټر ما ته مدد یا تر سبا پورې چیغه وکړه دین محمد صاحب یا ډاکټر د ما سر درد کوي یا ډاکټر د ما سینه درد کوي یا ډاکټر د ما نس درد کوي یا ډاکټر مړ سومه یا ډاکټر اله نو په دې باندې څه کیږي هغه ډاکټر ته به ته ورځې بیا به دوا درکوي هغه سبب باندې به عمل کوي رب العالمین جل وعلا شفا درکوي شفا واذا مرضت فهو یشفین فهو د دې ضمیر چاته راجع ده الله ته فهو رب العالمین جل وعلا تکي تنها تاسو ته شفا درکوي او دا ظالم د شفا چې په ده باندې رد ده د ده کفر ښکاره کوي د ده شرک ښکاره کوي د ده ضلالت و ګمراهي ښکاره کوي دی څه وایي واذا مرضت فهو یشفین او الله ابراهیم علیه السلام ته وایي ای د ما ابراهیمه ای د ما خلیله ای د ما پیغمبره کله چې ته مریض شي دوی ته ووایه فهو یشفین ما ته شفا څوک راکوي دین محمد صاحب الله جل جلاله رب ذو الجلال او دوی ته شفا څوک ورکوي دوی ته شفا څوک ورکوي امام حسن و حسین و حضرت علی رضی الله تعالی عنه الله اکبر دا خو په تا باندې رد ده دا قرآن په خدای قسم په دې قرآن چې څوک ایمان را نه وړي دین محمد صاحب په دې قرآن نه پوهیږي نه دا یې زړه ته نه کوزیږي دا قرآن د چا زړه ته کوزیږي د هغه مؤمن زړه ته چې په قرآن په اخلاص او په صداقت باندې ایمان راوړی اللهم ربي لك الحمد
اللهم ربي لك الحمد اله العالمین. موږ ته په قرآن ایمان، په قرآن عمل را نصیب که، په قرآن مو ژوندي ولره، په قرآن مو مړه کړه، په قرآن مو بیرته په ورځ د قیامت راپورته کړه. دیر محمد صاحب زه په خیر و آیاتونه یې راوړي دي د ظالم بچي، د ظالم بچي د ټاس پیداوار و آیاتونه په مدد غوښتنه باندې راوړي دي. یا د روح اخیستنیم آیات راوړي، یا د مرض آیات راوړي چې الله وایي زه شفا درکوم. دا اوس دوی څه شی ثابتوي؟ لا اله الا الله. الازمریه نمبر شپږم آیا څه کله یو انسان مریض شي شفا چوپ کوي، شفا صرف الله رب العزت کوي. اوس دا آیات خدای کا چوپ بل شفا وی دا شرک دی. وزارت امتناعی قرآن بلا آیات سبق سا آغا آیات حکومت دی، آغا سوره اسراء دی، صحیح شو آغا بیاسی دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. تو قرآن هم شفا کرسواله دی آتی تخیر وننزل الله وی موږ نازلو من القرآن لقرآن ما هو شفاء. اغا تسي شفاء دي، شفاء ده پک یعنی پا دی قرآن کی ورحمة او رحمت ده للمؤمنین دی مؤمنانو دی پار. دا قرآن خود دی دغ مؤمنانو دی پار یا دی مؤمنانو دی پار شفاء ده سی دی مو پزرونو کی شرک نستا. یو ځل خود تکبیر راوها یستا. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. یو ځل خو الحمد لله پسې ولیکي. وصلا وای وننزل من القرآن. رب العالمین وای موږ نازلو له قرآن نه، یعنی په قرآن کې شفا. څنګه شفا؟ یعنی په زړه کې به توحید درته راولي. دا ځای یې وټکوي، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه ولا نستعين الا بالله ولا نسأل الا الله. الله أكبر. ولا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا بالله. ذكر لا إله إلا الله مو معناه ده إيمان ده. وسرب العالمين واي ما هو شفاء. أول شفاء دي قرآن تشهد دين محمد سيف ستسوق قرآن بني إيمان راوي بيدي قرآن تلاوت كي لدي زرونو بشرك صفاسي، حسد وكينه وبغض وعداوت بصفاسي. نو ظالمه تو خطر دي دوس بنقول شرك ولا ضلالات ردكيه بيا ايات موي او ورحمه دا قران رحمت ده للمؤمنين دي مؤمنان دي بار. دين محمد سيب راز مخكي كوسيزو اوام آیا وقت یوجه كده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله رب العزت کومه ده هغه رزق ورکوي، هو الرزاق مغا رزق ده. اوس کچېرې زه ته وایم چې نه بل څوک رزق دي ته به ماته چې نه نجات ني ته خود شرک کوي، رزق خو صرف الله دی. زه به ته وایم چې نه سوره نساء 5 نمبر آیا وکړه قرآن حکم یې کړی دی ورزقوهم فيها واكسوهم. د غریبانو ته تاسو رزق جل وعلا وي ولا تؤتوا السفهاء او موركويا السفهاء ناپوهانوتا اموالكم مالو نخبل التي دي يتيمان په اړه خبره روانه ده. دین محمد صاحب یعنی یتیمان سی بلوغ ته نه ورسېدلی او خپل مال ساتنه او حفاظت نشي کولای. الله وی تاسو دوی ته مور کوي مالونه خپل دي دوی التي اغه مالونه جعل الله الله وی سما ګرځولې دي لكم ستاسو دي پاره قیاما دي روزمره ځوان ذریعه ورزقهم البته دي یتیمان او طریق ډوډۍ له دغه مال نه ورکوي. اغا ورور كاكا دي كور دي فاميل مسير تواي رب العالمين زوان دي تواي. الله أكبر. لا إله إلا الله. رب العالمين واي تاسي وقوريا دي آيات تاسي وقوريا ويتيمانو يعني زيري سن دغه لس کلون واته کلون سي خپل مال حفاظت او ساتنه نسی کولای. دوی ته وای دا مال ما حواله کوي، لیکن دا د یتیمانو سي څوک سرپرست دي ورزقهم دوی ته ورکوي خوراک او چخک له خپل مال ورکوي فيها په دې خپل مالونو کې وکسوهم او لدې مالونو نه جامې ورکوي وقولوا لهم او لدوی سره خبري کوي قولا خبري معروفا خي خبري. ل امام علي عليه السلام سره تاسو خبري کړي دي خي خبري تر اوسه؟ آیا امام علی علیہ السلام کی خبرې در سره کړي؟ امام حسن در سره کړي؟ امام حسین در سره کړي؟ امام زین العابدین؟ دلته خو رب وای ګوریا وای دوی ته رزق ورکړي،
یعنی هغه په میراث کې چې د یتیمانو د یو ماشوم پلار مړ سول او دته مال مه حواله کوي د ده حق مه حواله کوي. اوس مثلا دوه ورونه دي د دې دواړو اولاده د یو ورور وفات سول د دې ورور زامن واړه دي دې ته د دې کاکا دپاره روا نه ده چې ټول مال ورته حواله کړي تر څو چې دی بلوغ ته او مسؤلیت ځای ته نه وي رسېدلی تر څو د خپل مال ساتنه وکړي. اوس الله دې تره ته څه وایي د کاکا ته د دې یتیم کاکا ته څه وایي ورزقهم فيها په دې خپل مال کې دته هغه د روزمره ژوند او زندگی خوراک ورکوه څښاک ورکوه وږی بې نه پرېږدې ښه وکسوهم او دوی ته جامې ورکوه وقولوا لهم او له دې یتیمانو سره تاسې خبرې کوئ قولا خبرې معروفا ښې خبرې کوئ. اوس ظالمه اوس ظالمانو دې آیات کې اوس د مدد غوښتنې کوم ځای نه تاسې استدلال کوئ دا د عامو مسلمانانو دا زر تاسو د په خدای قسم د استدلال ځای تاسو پکې ولیدل. اوس رب العالمین وایي ان الله هو الرزاق په دې کې بېشک الله جل وعلا رزق ورکوونکی ذات ده په دې کې اوس یتیم ته د کاکا رزق ورکړی ده او کې په خپل مال کې خوراک او څښاک ورکړی الله جل جلاله امر ورته کوي چې خپل مال نه تاسو ورکړئ خوراک او څښاک ورکړئ